نن د همدې ځایه څخه خپل ټول ملت ته اطمینان ورکوي چې اشغال ختم شوی، اسلامي نظام حاکم او د بیا ودانولو چارې روانې دي. موږ همدې مجلس د همدې رسنیو په توسط خپل ټول ملت ته اطمینان ورکوو چې اسلامي امارت ټول ملګري هغه په هر وزارت کې کار کوي، هغه د شپې او د ورځې خپل وطن په ګران افغانستان کې تر جنګو وروسته، تر خرابیو وروسته، تر ورانیو وروسته نن ټول د وطن د آبادولو په کارو اخته دي او دا ټول د اسلامي نظام په سوري کې د یو لوی نعمت چې امنیت دی، د امنیت تر سیوري لاندې ټول کارونه مخته روان دي. د کلیو د بیا رغونې وزارت د خپلو کمو امکاناتو په لاس کې لرلو سره د افغانستان په ټولو ولایتو کې پروژې روانې کړې دي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت له دې نوم څخه یې هم څرګندېږي چې په کلیو کې د بیا رغونې او پراختیا کارونه کوي. یاد وزارت د مالي امکاناتو له کموالي سره سره وکولی شول چې د هېواد په لرې پرتو سیمو کې کلیوالو ته د پاکو اوبو د برابرولو، د چک ډیمونو، پلونو، پلچکونو، کلیوالي سړکونو او استنادي دیوالونو د جوړولو پروژې تطبیق او داسې نورې د ارزښت وړ خدمات وړاندې کړي. د نیکه مرغه د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت په دې توانېدلی دی چې د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې مهمې او حیاتي پروژې تطبیق کړي چې تفصیل یې په دې ډول دی. د بدخشان په ولایت کې په واخان ولسوالۍ کې له بروغیل سیمې څخه تر بزای ګمبد پورې د 80 کیلومترو په اوږدوالي د سړک د ترمیم او بیا جوړونې چارې روانې دي چې د یاد سړک چارې په ډېر ژر تکمیل او په بشپړېدو سره به د نوموړې سیمې د اوسېدونکو ترانسپورټي ستونزې تر یو حده هوارې شي. د بدخشان ولایت په واخان ولسوالۍ کې له بزای ګمبد سیمې څخه بیا د چین هېواد تر پولې پورې د 9.7 کیلومترو په اوږدوالي د سړک جوړولو چارې روانې دي. دغه سړک افغانستان له چین سره نښلوي او زموږ د هېواد لپاره اقتصادي ارزښت لري. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د غوره مدیریت له کبله د همدې سړک 40 کیلومتره د تګ راتګ جوګه شوی، پاتې څه کم 10 کیلومتره انشاءالله ډېر ژر به جوړ او د چین هېواد صفري نقطې ته ورسېږي. دغه راز د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د شاوخوا 2 میلیارد افغانیو په ارزښت د اوبو یو لوی بند جوړېږي. د افغانستان اسلامي امارت د رهبرۍ د فوقالعاده فرمان په اساس د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د شاوخوا 2 میلیارد افغانیو په ارزښت د اوبو لوی بند جوړېږي. دغه بند چې 55 متره لوړوالی لري په اټکلي ډول د 140 میلیون متره مکعب اوبه زیرمه کوي او د یاد ولایت د کوهستان، دلارام، خاشرود، غورغوري او چخانسور ولسوالیو شاوخوا 14,000 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبوي. د افغانستان اسلامي امارت د محترم مشرتابه د حکم په اساس د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت ته دنده سپارل شوې ده چې دغه بند په بنسټیز او معیاري ډول جوړ کړي. دغه راز د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د څه باندې 14 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت د ذخیروي بند د پروژې چارې روانې دي. یا د پروژه د قادس سیند د اوبو د مهارولو، د سیلابونو د مخنیوي، د قادس د اوبو سرچینو د قوي کولو، د کاریزونو د بیا راژوندي کولو، د چینو تازه کولو او همدارنګه د قلاینو ښار ته د اوبو رسولو د 6 خلقتڅاګانو د تقویت لپاره ارزښتناکه پروژه ده. د دې پروژې په بشپړېدو سره به 1400 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبه شي، د کلیوالو زراعت به پرمختګ وکړي او اقتصاد به یې ښه شي او همدارنګه د کار په جریان کې د سیمې سلګونو تنه کارګرو ته د کار زمینه برابره شوې ده. یا د پروژه چې تر 10 سلنه زیات کار یې مخته تللی چې په بشپړېدو سره به یې په قادس ولسوالۍ کې زراعت او باغداري وده وکړي انشاءالله. دغه راز د بادغیس ولایت په مرکز قلعه نو کې د 316 میلیونه افغانیو په لګښت
پاکو صحي اوبو رسولو شبکې چارې روانې دي. په یاده شبکه کې د 6 حلقه څاګانو کیندل، د 43 کیلومترو په اوږدوالي پایپ غځول او د 3000 متره مکعبه په وړتیا د اوبو یوه ذخیره شامل ده چې تر 80 سلنه زیات کار یې مخته تللی ده او په بشپړېدو سره به د یاد ښار 15,000 وګړي په مستقیم ډول د څښاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. دغه راز د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د 15 میلیونه افغانیو په لګښت د 5200 مترو په اوږدوالي د استنادي دیوال د جوړولو چارې روانې دي. یا د استنادي دیوال به د نوموړې ولسوالۍ رود خپل مسیر ته واړوي او سلګونه هکټاره ځمکه به د موسمي بارانونو او سیلابونو له زیان څخه خوندي کړي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت له لوري د هېواد په 14 ولایتونو کې د چک ډیمونو او بدیلو پروژو د جوړولو چارې روانې دي. په وروستیو کلونو کې د وچکالۍ د اوبو نشتوالی او کرنیزو ځمکو ته د اوبو د نه رسېدلو له امله د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت له لوري د هېواد د بېلابېلو ولایتونو په 142 ولسوالیو کې د باراني اوبو د ذخیره کولو په موخه په هره ولسوالۍ کې د یوې چک ډیم د جوړولو چارې پیل شوي دي. د یادو چک ډیمونو او بدیلو پروژو د جوړولو چارې په بادغیس، هرات، نیمروز، زابل، فراه، بغلان، کندوز، سرپل، بلخ، پروان، کاپیسا، پکتیا او نورستان ولایتونو کې د 460 میلیونه افغانیو په لګښت پیل شوي دي چې په راتلونکو لنډو ورځو کې به چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي انشاءالله تعالی.